رمضان کې د ټولو نه بهترین ذکر څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، مسلم شریف کې حدیث دی، افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله. که رمضان وي او که بغیر د رمضان نه وي، او د رمضان دپاره د ټولو نه بهترین ذکر قرآن عظیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي دا ما نازل کړی، او د رمضان د میاشتې فضیلت په دې وجه باندې دی چې الله پکې قرآن نازل کړی. د ټولو نه بهترین ذکر د رمضان دپاره قرآن عظیم دی. الله دې تلاوت نصیب زمونږ وګرځوي. دی وایي د ابراهیم علیه السلام د ورونو نومونه څه وو؟ او ابراهیم علیه السلام څو ورونه لرل؟ نو د ابراهیم علیه السلام 2 ورونه وو، او د ورونو نومونه یې ماته نه راځي، والله اعلم. دی وایي په حالت د روجې کې ذایقه دار مسواک استعمالول څه حکم لري؟ روجه کې خو به فساد نه راولي، نه که ذایقه دار وي او که بغیر د ذایقې وي. په حالت د روجې کې مسواک استعمالول دا جایز دي بالکل. خو زمونږ د خلکو غلط طریقه دا ده چې په بازار کې به هم رواني مسواک بوي. و د الله بنده دا خو سنت طریقه نه ده. نبي علیه السلام خو صرف د اودس په ټایم کې ویلي، ته خو په بازار کې مسواک وایي. نو ګوره د دې سره تهذیب پس کې چې اسلام ګوره د تهذیب درس ورکوي، د طهارت او د پاکۍ درس ورکوي. په روژه کې د غاښونو کریم لګول څنګه دي؟ دې سره خو به روژه نه فاسدېږي. نو په روژه کې د غاښونو کریم برش سره وهل دا مکروه دي. او که چېرته ذرات داسې وي چې هغه لاندې لاړل نو بیا روژه فاسده شوه. او دې کې قوي خطره د دې ده چې ذرات لاړ شي. ځکه ته چې دا کریم په دې برش باندې واچې، دا چې داسې غاښونو سره ووهي میده شي، نو قوي خطره او ویره د دې ده چې دا میده ذرات لاړ شي، ستا د لاړو سره لاندې حلق نه تېر شي، نو دې سره بیا روژه فاسد شوه. کوشش کوه چې ځان وساتي د دې نه ښه به وي. د پیشنمي نه یې مخکې وهه که نه؟ ما د پیشنمي نه مخکې والی الحمدلله بیخي ښکلی ښه اسانه. دی وایي په خوب کې مڼې یعنې ایپل کتل څنګه دي؟ نو دا چې خوب چا لیدلی چې هغه زه وګورم بیا به هغه شان تعبیر وکړو. په خوب کې مڼې اوس د بچیانو معنا هم ورکولی شي او د مال د دنیا معنا هم ورکولی شي. ښه خوب دی، بد خوب نه دی. د شدید درد له وجې په روژه کې غرغره کولی شم او که نه؟ که د دې نه علاوه بل علاج نه وي تا سره نو بالکل کولی شي، خو چې اوبه لاندې لاړې نه شي. او که اوبه لاندې لاړې نو بیا ګوره روژه فاسده شوه. په حالت د روژې کې غاښونه ډکول جایز دي او که نه؟ که داسې وي چې درد د برداشت نه بیخي وتلی وي او بله لار د سره نه وي نو بالکل کولی شي، خو کوشش وکړه چې هلته هغه ذرات لاندې لاړ نه شي. که لاندې لاړل روژه دې فاسده ده. احتیاط ورسره وکړه. داسې ډاکټران شته چې د ماښام مانځه نه بعد کښېني، هلته ورشه. که په حالت د روژې کې خاوند خپله ښځه لوس وویني نو د دې عمل سره روژه خو نه ده فاسده شوې. نو په لوس حالت کې د یو بل لیدل څه په روژه کې څه خلل نه واقع کوي. البته په روژه کې د ښځې او خاوند داسې سملاستل چې د هغې شرمګاهونه بغیر د حایل او د کپړې نه د یو بل سره ټچ شي، په دې سره ګوره روژه مکروه کېږي. ځان ساتل پکار دي. په استفراق کولو سره د روژې څه حکم دی؟ که داسې وي چې خود به خود راشي، استفراق وي خود به خود وي، اختیاري نه وي، نو په داسې استفراق باندې روژه نه ماتېږي، نه فاسدېږي. او که داسې وا چې اختیاري وي او په ډکه خوله باندې وي، ډکه خوله دې ته ویلی شي چې ته کنټرول ونه لرې په خپل حالت باندې، نو بیا دې سره روژه فاسدېږي. مطلب راشي خولې ته او ته د خولې د بندولو کنټرول د ځان سره ونه لري، نو په دې سره بیا روژه فاسدېږي. زه په ښار کې معاینه خانه لرم او په روژه کې بعضې مریضان راځي، د هغوی دپاره د انهیلر ضرورت وي. نو په روژه کې مریض ته انهیلر استعمالول جایز دي او که نه؟ دا یوه دوا ده چې د خولې له لارې کش کېږي او په دې سره صرف پوزه خلاصېږي او په زکام کې ارامي راولي. نور په دې کې څه داسې خاص نشته. آیا په دې سره روژه فاسدېږي او که نه؟ نو انهیلر په روژه کې مریضانو ته مه ورکوئ. که ورکوئ نو ورته سحر کې د پیشنمي نه مخکې او د ماښام د روژه ماتي نه بعد د استعمالوي. په انهیلر سره دا ګوره ذرات لري او هغه حلق نه لاندې ښکته کېږي، نو په دې سره بیا روژه فاسدېږي. انهیلر مه ورکوه. زما بیبي حامله ده، هغه روژې نشي نیولی، نو آیا هغې ته د روژې د خوړلو اجازت شته او که نه؟ نو که ته وایې چې نشي نیولی نو بیا اجازت نشته. او که داسې وي چې متقي پرهیزګاره ډاکټر هغې ورته ویلي چې تا ته هم تاوان دی، بچي ته دې هم تاوان دی، نو بیا بالکل شریعت اجازت ورکړی. د همسایه مملکتونو
د افغانستان سره روژه نیول څنګه دي؟ نو که داسې وه چې هغوی رؤیت هلال کمیټه لري مملکت، نو هغوی نشي کولی چې د افغانستان سره روژه ونیسي. ټیک شو. او که داسې نه وه، کمیټه نه وه، ځکه دا کمیټه په حکم د قاضي کې ده. صحیح شو. که کمیټه نه وه نو بیا بالکل کولی شي. اختلاف د مطالعو په بلاد بعیدو کې دا ګوره معتبره مسله ده، په فقه حنفیو کې. په دې کې بعضې خلک زموږ کلک وي. کلکېدل نه دي پکار چې په یو شي باندې د علم نه وي، نو ولې کلکېږي؟ زما یوه خور حافظه ده او هغه په کور کې د تراویحو ختم ورکولی شي او که نه، نو د ښځې امامت دا جایز نه دي، نشي کولی. ځان ته دې ټول تراویح کوي، اجازت نشته چې هغه تاسو ته تراویح درکړي. مکروه تحریمي دي. او که بیا داسې وي چې بس په سر باندې سنډاخ پویښي نه اوري، نو بیا د ښځې داسې ودرېږي او دا د ښځو په منځ کې ودرېږي. سمه ده؟ ښځو دپاره مخکې ودرېدل نشته. نن سبا بعضې حافظان د تراویحو په لمونځ کې 4 یا 5 سپارې ختم کوي او د قرآن د تعظیم، ترتیل، تجوید او د الفاظو هیڅ خیال نه ساتي. آیا دوی پسې جماعت نه کول جایز دي او که نه؟ زه بیا په دوی پسې نه ودرېږم او په خپل کور کې تراویح کوم. زما د تراویح کېږي او که نه کېږي. داسې وي چې ته هغوی پویه که، اول هغوی ته ووایه چې دا کار مه کوئ، وره د قرآن د تعظیم خیال وساتئ. ورتل القرآن ترتیلا، په ترتیل سره مطلب په تجوید سره قرآن وایي. که داسې وه چې ستا د وینا باوجود هغوی بیا هم همغه خپل عادت کوي او د قرآن خیال نه ساتي، ترتیل او تجوید او د الفاظو خیال نه ساتي، نو بیا په کور کې بالکل تا ته اجازت دی تراویح کولی شي. زمونږ په دې معاشره کې غم دا دی چې خلک په هغه قاري پسې او په هغه تراویح کوونکي پسې ودرېږي چې د هغې نه سجده معلوموي، نه رکوع معلوموي. قسم په الله بعضې په دې پاکستان کې داسې وو، چاته سوزکې مولا ویلې، هغه به لږ سستې تراویح ورکولې. چاته ټوډي مولا ویلې، چاته رپټ مولا، چاته به راکټ لانچر ویلې. نو بس چې کم به تیزو خلک به هغې ته ور روان وو، یو رش به پرې جوړو. د الله بندګانو خپل عبادت ولې خرابوئ؟ په ځای د دې چې تاسې اجر ثواب حاصل کړئ، 11 منټه چې ډېر هغه تیز شي، 11 منټه به تاسو مخکې ختم کړي. نو دا 11 منټه د الله دپاره برداشت کړئ او ښکلې تراویح وکړئ. آیا ښځې د تراویحو د ختم لپاره مسجد ته تللی شي او که نه؟ نو د فرض د مونځ اجازت نشته ته د تراویحو غم کې. د فرض اجازت نشته چې ښځه راشي جومات کې فرض مونځ وکړي، تا سره د تراویحو غم دی، نشي کولی. دی وایي که د ماسخوتن د لمانځه نه بعد د روژې میاشت ولیدلی شي او اعلان د روژې وشي، نو د تراویحو څه حکم دی؟ فتاوی هندیه لیکلي دي چې فلو ترکها الکل اساءو. که چېرته داسې وه، فتاوی هندیه لیکي چې په مسجد کې د محلې او د قریې په جومات کې یا په مسجد کې ټولو خلکو تراویح ونه کړي، نو دا ټوله قریه ګناهګاره ده. دا به الله نیسي، ځکه چې تراویح سنت مؤکده علی الکفایه دي، باید چې په جومات کې په مسجد کې ادا کړلی شي. نو که اعلان وروسته وشو د روژې د میاشتې، نو پکار دا ده چې خلک راجمع کړلی شي او په جومات کې دې جماعت وکړلی شي. امام د تراویحو په لمونځ کې 2 رکعاته وکړل او 3 رکعات ته پاسېد او بیا یې 3 رکعات اخر کې سلام وګرځو. نو د لمونځ څه حکم دی؟ که داسې وه چې 2م رکعت بعد دی بیخي کېنناست او 3 رکعت ته پاسېد او بیا 3 رکعت بعد یې سلام وګرځو، نو د دې ستاسو دا لمونځ نه دی شوی. دغه 2 رکعاته د صبح صادق نه مخکې راګرځول پکار دي. او که داسې وه چې په 2م رکعت کې کېناستلی او په اندازه د تشهد سره دې ناسته کړې وه د اشهد ان لا اله الا الله پورې، او بیا 3م رکعت بعد دې سلام ګرځولی، نو بیا ستاسو دا 2 رکعتونه شوي دي. د عذر په بنا زه په کور کې تراویح کولی شم او که نه؟ او که بیا اجازت وي نو په کومه طریقه به تراویح ادا کوم؟ نو که داسې وي چې عذر شرعي وي، عذر شرعي وي، نو تا ته اجازت دی په کور کې کولی شي. بس کومې تراویح چې ته په کومه طریقه باندې په جومات کې په مسجد کې ادا کړې، په هماغه طریقه باندې په کور کې کولی شي 2 رکعات.